علماء کرام و استاذ مشهور شخصیت د علم په ډګر کې ځلانده ستوری مفتي اعظم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالرؤوف الاطمینان حفظه الله ته بلنه ورکوم تر څو تر درز پورې تشریف راوړي او په خپل علمي وینا باندې تاسې برخوال برخمن کړي د احترام دپاره ټول را سره ولاړ سئ. قابل قدر شیخ الحدیث والتفسیر مشهور عالم استاذ العلماء والطلباء حضرت مولانا مفتي مولوي عبدالرؤوف الاطمینان حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يفقه عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبطوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. ګرانو محترمینو، ټول علماء کرامو د ټول مخکې خو اول بس زموږ استاد په اصطلاح ستاسو څخه ډېر مشکور یم. الله پاک دې تاسو ته یوازې درکړي. الله پاک دې الله جل جلاله دې ستاسو حاجتونه د دنیا او د آخرت در پوره کړي چې په دغه مجلس کې تاسو برخه اخیستې ده. خو زه یو دوې درې خبرو ته راځم چې دغه نو عوام خلک هم او ټول خلک په غور واوري. اول فتوا ورکول، یو ملا دی یو فتوا ورکول دی. یو هغه ملا دی لنګوټه تړل دی، یو هغه حدیث ویل دی، یو فتوا ورکول. فتوا ورکول په حدیثو نه زده کېږي. فتوا خپل جلا هغه استاد غواړي. اول خبره واورئ، فتوا په یو وخت کې پر سړي باندې فرض عین دی چې سړی به فتوا ورکړي. فرض عین هغه وخت یو مسله د سړي څه وپوښتل سول، په دغه علاقه کې د ده په سر عالم نه و، دی تر ټولو ښه عالم و. په دغه وخت کې پر ده فرض عین دی چې ورکوي بیا دا فتوا کې نه کړه، په فرض عین ګناهکاره دی، په غټو فاسقانو کې دی. یو دوهم هغه وخت کې فرض عین دی چې دی خو متعین نه دی. د مثال په توګه د کندهار په ولایت ښار کې ډېر ښه علما شته، لیکن خو داسې وخت دی زه مثال درته وایم، د ماپښین پر لمانځه جومات درېږي، یو سړي ناره وکړه مولوي صاحب ما د سهار لمونځ نه دی کړی، راسه قضا شوی دی، زه اوس په جومات کې شریک شم که نه شم شریک. لیکن دغه فتوا د عالم د کندهار اول نه ښه عالم نه دی، په کندهار کې نور هم دغه عالمان صبر کې کتبه به اعلی په دغه وخت کې بیا پر ده فرض عین دی چې دا فتوا به ورکوي، ځکه دا اجله ده تلوارجنه د نبوت. دا سړی که ته ورته ونه وایې چې لمونځ دې فرض را وګرځوه، دا ستا سره چې فرض لمونځ په جومات وکړي د هغه هم نه دي صحیح، خوا دې په یاده دی، ترتیب هم نه دی ساکت، او د ده د سهار لمونځ نه دی کړی، په یاد هم دی، په جومات درېږي، د جومات لمونځ یې نه صحیح کېږي، بېرته به دی د سره دواړه راګرځوي. نو پر تا بیا په دې وخت کې فرض عین. درېیم وخت هغه وخت فرض عین ده که څه هم په ملت کې بیا فرض که د کندهار په ولایت کې هغه 15 علما دي، ښه علما دي، لیکن خو یو د امیرالمؤمنین د طرفه څه متعین شو چې دغه دې مفتي وي، بیا پر هغه مفتي فتوا فرض عین ده. د دې وجې چې امیرالمؤمنین متعین کړي. دا اول دوه دلایل دا دي، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات. الله جل جلاله وایي چې موږ هغه قرآن بیان کوي، تفصیل مو وکړي، تر دغه وروسته هغه یو مسله ده دی پټوي، نو پر ده باندې لعنت تعالی وایي او نور هغه ملک او هغه مسلمانانو مطلب خلک پر ده لعنت وکړي.
دا دوی خو داسې وي. او درېیمه چې امیرالمؤمنین متعین کړی وي بیا پر ده فتوا فرض عنده که څه نور علما شته هغه بیا اطیعوا الله و اطیعوا رسوله اولي الامر منکم. په مباح امر کې چې هغه امیرالمؤمنین امر وکړي لا تصریح واجب ګرځي. او که چېرې په داسې امر کې وکړي چې هغه دغسې فتوا مستحبه ده، یعنې په کندهار کې 15 علما دي چې زه فتوا نه کوم را بل یې ورکولی شي، خو بیا هم زه امیر متعین کړی یم، دی نه دی متعین کړی. که زما څه پوښتنه وشي پر ما فرض ګرځي، پر ما فرض ګرځي. ولې خو هغه زه متعین یم د امیرالمؤمنین د طرف څخه. او کوم ځای بیا حرامه ده، د حرام ځای که فکر وکړي د الله بندګانو تاسو باور وکړئ که زما نیت خراب یم ما ته دعا وکړئ چې زما نیت خدای سم کړي چې زه دا خبرې درته کوم. بل ځای فتوا حرامه ده. هغه چاته فتوا حرامه ده چې جلا مستقل د ټکي د زده کړې دپاره جلا تخصص نه کړي، چې جلا تخصص یې نه کړي پر ماهر استاد او هغه په ټولو قوانینو پوه، هغه ډېره مزاوله کړې ده ټکي، او هغه یوازې دا نه چې عقیده یې هم سمه، یوازې دا نه چې عقیده یې سمه، دا هم چې ته به په خبر یې مصنف یې په ټولو اختلافي مسایلو به پوهېږي په ټولو شیانو. فتوا و دغه سړي ته حرامه ده ولو کانه که څه حق ته ورسېږي. حتی زموږ کتابونه وایي غوږ ونیسئ د عوامو ټولو خلکو ته. یو ځای 200 کتابه وایي، بل ځای جمیع وایي. که 200 کتابه د فقه د یو چا په یاد مې دا فتوا ورته حرامه ده چې تخصص یې نه کړی. زموږ د ده د کتابو تورې دي. خدای په فتوا ګرځي، هغه ځان یو بزرګ بولي، ځان ته یو بزرګ وایي، په دغه ځای نو زموږ سر نه خلاصېږي. هغه چې ټولې کتابونه یې په یاد دي، فتوا ورته حرامه ده چې خصوصي د حدیث څخه جلا، د لنګوټې څخه جلا تخصص نه کړی. او بل فتوا هغه چاته حرامه ده، بیا پام وکړئ، ډېر پام وکړئ چې په مسله کې مداهنت چې لیکېږي، مداهنت زه اوس بیان درته کوم. مداهنت کوم ته وایي؟ یو د نبي علیه السلام حدیث راځي یسرا ولا تعسرا، ته چې خلکو ته اساني مسلې ورکړې سختي مه پراولې. بل ځای مداهنت حرام دی، فرق یې څنګه کوو؟ فرق یې دا دی د یسر مسله ده، د مسله په مابین کې اختلاف دی چې مستحب دی که نه دی. هر هغه شی چې خلکو ته اسان وو په هغه فتوا ورکړو. دا په دې کې سختي مه کوو، دا مستحب مسله ده، یا یې پاته یا یې کړې. او دوهمه خبره بیا دا د مداهنت هغه دا دی چې فرض دی یا واجب دی، د انډیوالۍ په وجه ته ورته پرېږدي، هغه حرام دی ته ورته حلال دی، هغه مکروه تحریمي دی ته ورته حلال دی د انډیوالۍ په وجه، او یا د قومۍ په وجه، د وطندارۍ په وجه، د پیسو په وجه. دا حرامه ده فتوا و دغه سړي ته داسې حرامه ده لکه سړی چې غټ ناروا او حرام دی چې دی فتوا ورکړي. دریم که څه هم یو سړی غټ ماهر وي، مثال یې درته وایم غټ مفتي وي، لیکن خو په نورو شیانو کې مفتي وي، یو په میراث نه پوهېږي، د میراثو مسله که ورته راغله بیا دی چې فتوا ورکړي ورته حرامه ده، په دې خو ته نه پوهېږي دا ستاسې کار. ګرانو محترمینو، دا د 340 صفحه اصول فقه او نور هم د زموږ د دنیا د ټولو اصول فقهو په دغه اتفاق دی، دا مسله ده، دا دغه حرامې دي. دا خو اوله خبره. دوهم ګرانو محترمینو، د املایانو اوس شکر د فیسبوک بعضو خلکو ته فایدې کړي دي، که څه هم بعضې خلکو ته تاوانونه رسوي. هغه دا دی په دې به هم د خلکو سر خلاص وي چې ښه ورځو ته ونسي. زموږ الله پاک موږ ته نبي علیه السلام راستولي دي، دا طریقه واورئ څنګه یې راستولي. الله وارده واره دا راواستو، ول زه کتاب در کوم خلکو ته ور وروسته یې دا ورته وویله ده چې د خبرو اجازه هم وکړه. اوس یو د رسول الله حدیث دی، ټوله خبرې چې رسول الله کړي دي 8000 ته نه رسېږي. 8000 اوس د نړۍ په سطح شیخ الاسلام 22 کاله کار کړی چې دغه حدیث راجمع کړه چې د تکرار یې وباسي 10000 په 200 بالا د جانان دغه خبرې کړي دي. 10000 په 200 بالا دغه خبرې رسول الله کړي دي، بالا نه دي کړي. اوس زما خبر ته ورسېږي چې دغه راغلي. قرآن کوم ته وایي چې لفظ و معنا دواړه د خدای ده، او حدیث کوم ته وایي چې معنا د خدای ده، لفظ یا د رسول الله ده یا د جبرائیل علیه السلام. الله ورته وویله په دغه دې مکلف کا چې قرآن وښایه، قرآن پس دا که او خپل خبرې هماغه 10000 دي خبرې دي هغه هم د دغه دپاره موږ ته راغلي نه. نور کتابونه د فقه یا زموږ امام صاحب، شافعي صاحب، مالک صاحب چې موږ په مذهبو یو، زموږ د مذهب والا دي، د هغو څه کار ده؟ د هغو وظیفه دا ده چې د حدیث سمه ترجمه موږ ته کوي، د هغو وظیفه دا ده چې د قرآن سمه ترجمه موږ ته کوي. که چیرې دا معلومه شي چې د امام صاحب خبره د حدیث خلاف ته امام صاحب خپل هم وایي زما مذهب پرېږدئ په حدیث هر صحیح حدیث پیدا شو هغه زما مذهب، دا د امام صاحب خپل توري دي. مالک صاحب دغه توري ولي، شافعي صاحب دغه توري،
اوس نو زموږ کتابو ته وګورئ دا بیا د علماو څخه پوښتنه وکړئ تاسې وګورئ دلته 100 کتابه زموږ په فقه کې مشهور دي تېره واخه داسې وختونه راځي 100 کتابه یوې خواته یې سخت او هغه نور کتابونه بلې خواته یې سخت اعتراضات سره کوي وایي دا صحیح دي هغه نه ده صحیح دا صحیح ده هغه نه ده صحیح دا نو په حدیث کې خو ته دا نشې زده کولی چې د کومې کتابو په فقه وکړم دا خلک نه دي چې ابتدا نه ده کړې په خلکو ردونه کوي که چېرته ولاړ شو دوی ابتدا وکړي ولاکه دا وایي دا شی خو د قرآني کریم کې نه دی خوړلی چې یې وخورئ دغه رقم به ناکې هغه چې هغه سمه ده مې دوی ولاکه بیا خبره وکړي 100 کتابه یو رقم وایي 30 کتابه لکه یو کتاب د یو کتاب خبرې ګر کړې ده بهر سال پاس چې وویل او غاشون ته نه ګوري اجوز ته نه ګوري دا ډېر دا خبره چې یوه کېږي تطبیق کېږي یا ترجیح کېږي دا د چا کار دی دا د مفتي دا د محدث کار نه دی دا د حدیث والا کار نه دی دا خامخا دغه چا کار دی چې هغه څوک کړي تخصص کړي فتوا ګرانو محترمینو زه اوس درته وایم 100 کتابه هغه دا کتابونه وایي ګوته پورته کول په تشهد باندې دا نسخ لیکن تر 2.5 جات کتابه دا وایي چې ګوته پورته کوي املالی کاری وایي که څوک وایي چې ګوته نه پورته کېږي بیخي د کفر پروان دی ځکه دا حدیثونه تواتر ته رسېدلي چې ګوته پورته کوي اوس دا شته فتوا نه ویلې څه کوي عالمګیري وایي دا ګوته پورته کول مکروه تحریمي ده عالمګیري خلا پرېږده خلاصة الفتاوا چې مجتهد فی المسایل جوړه کړې ده هغه وایي چې دا مکروه تحریمي ده نو ته به څه کوې ته به څه کوې بالا ورته دی ولې ګرانو محترمینو دا بله دا خبره خو مزده شوه نو خو دا فقه د دغه دپاره وایي 2000 کتابه تراوه زموږ شاګردانو ته هغه دغه نه درته کوم دا انشاءالله الله دې که زما نیت خراب کړي خدای دې راسم کړي تحدیث بې نعمت درته کوم 2000 کتابه د فقه تراوه چې موږ د شاګردانو فلاشه ورکړه درته معلومه شي چې دا خو راجه ده خوانه نو خو دا در مخه خو سړي ته نه معلومېږي دا کتابونه دی به ګوري پر اصول بیا کوي دی پر قاعدو بیا کوي پر نور شیانو پر دا خبره خو خلاص وبله اوس نو د فتوا ارزښت دا شو نورې خبرې خو ډېرې دي تقریر به نه کوم د نبي علیه السلام د دعوا حدیث ترجمه درته کوم چې عبدالله بن عمر بخاري مسلم روایت کړی د عبدالله بن عمر څخه هغه وایي نبي علیه السلام بارک وایي چې خدای د بندګانو څخه علم داسې نه کاږي چې ماښام ویده و سهار راپورته سنوکه اعلانه درلود بلکې تللی و چې نه وایي زموږ خلکو چې علم پورته کېږدي چې د ملایانو څخه یېرېږي دا نه لیکن خو علم خدای قبضوي په قبض د علماو عالم قبض کې هغه ولاړ شي علم ورسره ولاړ شي وروسته که پاته شو په نامه د فیسبوک عالم پاته شو په کتاب دې نه پوهېږي په بل شي دې نه پوهېږي هر څه چې وویل هلته چې په خوله راغله او راولاړ شو بیا دغه هم عمل هم نه وي ورسره خپل عمل نه پکې هغه دا نه دی چې اوس د ملایانو او د عامیانو په مابین کې دا دی اختلافي هم سره راغلی دا بندیتي هم سره راغلی خو دغه وجه ده تا ته وایم بېرته د ده ګمان دا دی د ملا چې دا دین د عامیانو دپاره راغلی پر ما خالي وینا ده پر ده نه دی ما خپله پر ګناه وینیامي ما خپله پر ناروا وینیامي نو عامي به څنګه ما په کار وکړي هغه وایي دا څنګه دین دی هغه هم فرض دي دا هم فرض دي ما ته وایي ته خپله نه کوي هغه هم ارام دي دا هم ارام دي ما ته وایي نه کوي ته خپله کوي ګرانو محترمینو دې ته پام وکړئ دا وایي وروسته داسې جاهلان پیدا شي خلک یې د قوم مشران کې مفتیان یې کې د دوی څه سوال وشي بغیر علمه فتوا ورکړي بغیر علم خپل هم ګمراه شي نور خلک هم ګمراه کړي دغه ټیم دی هغه وخت آخري خبره ګرانو محترمینو دا زموږ د مفتیانو خبره درته کوو د نور وختم بل دغه هر مسؤل ته د ملا څه ونسې تر مشره ونسې تر هر چا د هر مسؤل خپل تر مسؤلیت علاوه خبرې باید سره ونه کړي هر چا چې مسؤلیت وي هغه ته ده ګرانو محترمینو دا زموږ خلک خصوصا د دې ته مېلمند دوکاندارو ذاکرۍ دغه کلتور و عنعنات یې سره یو دي په دې اکثره خلکو داسې طبیعت دی چې یو خبره یې واورېدل بس دی خامخا یو څوک په دې خبره زیروي هغه په پښه یې وایي په خبر یې وایي رقم خبرې کوي دغسې خبرې څه چې اجتناب وشي هر څوک خپل د مسؤلیت خبره وشي اوس خبره درته کوم د امیر المؤمنین حفظه الله دا امر دی طریقه یې ایښه ده که خالي مفتي سره یې افتا کوي هغه د مفتي هغه په نامه یو کال ده یو کال او که څوک دکتورا غواړي زموږ ستاسې فیصله پروفیسري غواړي بیا چې د دنیا غټه شعبه او خطرناکه شعبه ده قضاوت چې بیا قضاوت هم کولی شي امارت هم کولی شي وزارت هم کولی شي د دنیا هر شی کولی شي هغه به 2 کاله کوي هغه به څو کوي 2 کاله دا خبره نشته اوس نو زموږ خپل شاګردانو ته دا وصیت دی هر هغه چا چې 6 کال زموږ سره لنګوټې وتړلې چې د 1 کال دی دا که دی په مفتي اکتفا کوي بس دا د مفتي سند دی موږ یې ورکوي موږ یې وزارت د لوړو زده کړو وزارت هم تاییدوو هر شی ته تاییدوو چې دا د مفتي 1 کال و کال خلاص
او که چیرې راولاړ شو دغه مفتي دا غوښتله چې زما څخه پروفیسر جوړ شي دکتورا ماته راکول شي نو راتلونکي کال به بیا دی د کال تر پایه پورې هغه دا څوک کوي دغه تخصص په دی کوي چې دا وکړي په پای کې بیا موږ دته تصدیقنامه ورکړو د 2 کالو بیا به دی راولاړېږي هغه بیا قضاوت هم کولی شي بیا هره برا رتبه پروفیسر هغه پای 4 رتبه یې بر هغه رتبې دی هغه رتبه کولی شي د علم په وجه نه غندي انور وجه ته وکړه دا ایله خبرې چې یو راولاړ شي یو طرز وایي بله خبره په امارت اسلامي کې دا د ټول افغانانو امارت دی دا د ټول مسلمانانو امارت دی یو چاته اجازه نشته چې بې مسؤلیته خبرې که زه کوم چې هر څوک یې څوک بیا نه کوي دلته مور و میره چلند نشته هر هغه سړی چې پر اصولو پر قوانین دغه قوانین ایښي دي چې قوانین کښېښوه شول هغو ته هغه رقم ورکول کېږي دا نشته چې دا پلانی دی بس دا د شناخته دی دا د پلاني د اکا زوی دی دا د ماما زوی دی دا خو ما درولې دي دا بل چا درولې دا کیسې نشته دا کیسې به څوک د ځان سره تصور نه کوي چې دا رقم راولاړ شو دا خبرې شوې دا شوه نورې خو لا پسې پرېږده ګرانو محترمینو موږ د لیرېوالي په وجه زموږ په مابین کې دا وظیفه پېښه شول فقط دا شاګردان ما داسې روزلي هم دي چې زما سره خبره سوې ده بیا موږ ته تکراروو هر هغه مسله که پېښه شوله ته به د مسلې جواب ورکوې خپل تر وسه تعقیب وپرې کوې په نامه اخیستل د شخص مطلق د رده څخه منع مطلق د اختلاف څخه منع دا موږ په هغه وخت کې دا قانون او طریقه وه چې موږ په پاکستان کې و تر امارت لاندې نه و چې دلته امارت شو زموږ امارت شو امیرالمؤمنین حفظه الله هم اختلاف نه دی خوښ دا خو نو بل کار لا نور زیادت تاکید هم په دې خبره پسې راغی لا ډېر تاکید راغی چې اوس نو باید په مطلق سره داسې خبره ونه کړي چې هغه څوک اختلاف مسله ووایه خپله مسله ووایه پوره تحقیق کړی کتابونه راواخه پر اصول د ابتدا راواخه پر قوانین یې راواخه فتوا معلومه کړه د فتوا ټول صفي ووایه اوالي یې ووایه وروسته یې بالا عمل کولم خدای ته پرېږده چې عمل پکې کې نه پکې او کره ولاړ بل مراتب د انکار دا زموږ خلک دا خبرې نه پېژني دا نن یو خبره درته کوم هغه یو ملا دا یوه کښنک سره درته کوم یو ملا ټلیفون راوکړي زه په پاکستان کې وم د اختر روغبړ څنګه دی ما پروا نه کړي ور شپېته کتابه وایي چې دا مکروه دی ما ورته ویل شپېته کتابه وایي هغه چې په نیت د عبادت چې روغبړ سنت دی عبادت دی که چیرې سړی راولاړ شي په د اختر په ورځ د عبادت بولي یقیني هغه بدعت دی او که دی وایي زموږ عرف دی موږ یې کوو یا د سرور په نیت یې کوم د خوشحالۍ په نیت یې کوم څوک د هېڅ پروا نه کوي دا هېڅ باره دی راته ګوره باره ما ورته ویل صحیح ده ستا رقم شپېته کتابه وایي چې بدعت دی کوم بدعت دی ته راته وایه دا بدعت که نه ګرانو محترمینو زه هم په ګورو خبرو خبروم رونې رونې درته کوم هغه راته کوم بدعت دی ته راته په دغه معنا رانه پوهېږي نو بدعت خو د فرض خلاف ته هم بدعت وایي د واجب خلاف ته هم بدعت وایي د سنت خلاف ته هم بدعت د مستحب خلاف ته هم نو خو د مستحب خلاف بدعت بل به مې وویل نو ما ته په خدای قسم که تا په سپیکر کې ویلي چې دا روغبړ مه کوئ نو دا خو د انکار وکړي انکار پر تک د مستحب راوړه ته خپله ګناه کړې د ګناه کبیره او بل سره ولاړېږي ګډ محترمینو ګوز ذاتي چې پام وکړي اوس ګوره دا رایه ده په لغمته سلام کې لاس پورته کېږي که نه پورته کېږي مثلا درته پورته کېدل یې بدعت بولي نه پورته کېدل یې یعنې نه پورته کېږي لیکن چې یو څوک لاس پورته کړي ته انکار وکړه دا لاس مه پورته کړه دا روان نو خو تا څوک وکړي پر تک د مستحب انکار وکړه پر تک د مستحب انکار روان وکړي فکر د ځان سره وکړه دا واجب پاتې شوی دا فرض پاتې شوی بدعت کوم بدعت د ډوډۍ په دوه کې لاس مه پورته کوه چې زما خپل اختیار شي نه پورته کوم لیکن چې چا پورته کړي څو ورته وایم یا په ټول منو ده ولې دا بدعت یې کوم بدعت دی د مستحب په خلاف د چا په خلاف د مستحب نو دا انکار ته راوړي څو ورته ګرانو محترمینو ګوره دا چې زده کوي دا اصول که دغه دا خلک مراعات کړي دا اصول موږ ته د خدای او د رسول د کلام څخه زموږ امامانو امام صاحب غوندې انسانانو د هغه شاګردانو موږ سره ایستلي دي که دغه موږ مراعات کړو ولاکه بیا اختلاف راشي ولاکه بیا خبره راشي یوه کښنه په کیسه درته کوم یو مسله موږ ایستله چې دا نه دا خورا مشهوره ده چې مسکین سړی هغه وزیر رانیسي چې رانیول پر فرش ولا چې خالي رانیول حتی د اخترې چې یو رانیوي چې ورک شو بل رانیوي چې ورک شو بل رانیوي چې ورک شو بل چې د اختر په ورځ څلور سره پیدا کړه څلور سره پسته ولاته هېڅ شی لا پرې ما چې ګپه ده چې رانیولې ده ولا زموږ زو خرڅه که مسکین سړی خیر خو دا مسله څو کتابه لیکي دا موږ وختي دا فتوا ورکول چې دا ایله خبرې لازمېږي نه غلطه د مشهوره دا لیکتاوي د بنوري ټاون د پاکستان خبره راکړي چې فتوا ووتل په دغه خلاف یې لازمېږي ما ورته وویل زه پر سبق ناست وم ما ورته وویل ورته دا فتوا مه باسې ما تحقیق کړی دی په خدای چې وایي اخي همداسې غټ دا لیکتان دی چې بیا تا خدمت کارم دی پر دغه ځای دغه ټانټه خلاص وه په دوه مګلاته کې جامعة الرشید د کراچۍ والا هغه ټلیفون راوکړ ویل دا اوس هم د ستا په خلاف فتوا ووته ما په خلاف نه کشر طالب نه شي وایي ما په خلاف وایي د دین په خلاف یې ما ته وایي دین خو زما د پلار نه دی نه زه د دین محافظ یم د خدای رسول ته وایي ته مسیطر نه یې زه پر مسلط نه یم زه بیانونکی یم نو اخر
ما ورته ښه ول بس مې د سټیپ د ټلیفون راکش کې طالب ته مو کې په کراچي کې مال ورسه مسله ورکړه د سپی مرته ولیکل چې دغه وای رانیسي لازمي دغه وای دا وای نه لازمي دا وای نه لازمي دا وای نه څلور پنځه کتاب ولیکل سره د صفو نور په پای کې دغه ټول فقط ولیکل چې نور ټول کتابونه وای که چاره نه لازمي اله ورسه شیخ الاسلام هغه مبتقي عثماني ساته چې د امام صاحب د مذهب د ټول نړۍ تر مشرق تر مغرب د عربستان د پاکستان د افغانستان د دیوبند چې په دنیا کې د امام صاحب مفتیان دي د ټول مفتي اعظم په عالمي مجلس مال ورس هغه ته هغه د چوهر ولا هغه راويسته چې دغه والا خبر راکې 15 شپې بعد د په سفرو کې ولا فتوا وته المال راته ابلاغ کبره ورسته راوستو لا راته ابلاغ څنګه چې راته ابلاغ کړو خو ازما پر رقم وته ما ته لا نه وراله شته ما ټلیفون وکي بنوري ټاون ته ما ته لا نه وراله شته ټلیفون وکي ودغه ته او جامع ترشته ما فتوا سش په خلاف راوته ورسي په دروم کراچي کې پرتا ده زره دغه ځانوم راته سم ټلیفون نو ګل کړی ټول پاکستان په دغه لپاره وایي ټول پاکستان ولکه د پاکستان هیڅ کومه لکه پاتې وي چې په تور کړو هغه پټ کړی چا شهر چې کړو ټول پټ شو پاتواس هغه اصول زاوه قوانین زاوه موږ خو اصول نه دي بس دغه نام دی آخرت خراب دی هر څه دي خراب کړه دغه لپاره شته د خلک وای شم لایم تا د خلک وای زه په مسله پوهېږم دغه لپاره نو کله شپم په کار دی نو کله یو شی په کار دی مراتب دي انکار وشان نو الله جل جلاله موږ شاګردان ته موږ دغه وای دا وخت نه چې حکیم علمت منبر ته خطي یو چا ورته ته د جنازو یو ته کافر دا ورته ول دا خبر دا ولا دا نو ورته ول اسلام ته کافر ول لکه دا وچ غړي حجم ته کافر ول علم ته ماشي په بد نظر وګوري کافر شو دا مثلا دا غشنه او بل ته وای دا چې کافر شو ختم شو د دین خارج شو هر رقم خبري دا نه ورته وی د چې خط وکړي واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه سره وای مؤمن دي مو ساده ایمان راو دا اوس ایمان قبول دي پکې کارمل او بل خبره تو زدل د جلسې ته راغلم ته د جنازو یې اسما وطن ته نه بوندي هغه بل ځای دی هغه ته ورته پښتنه وکړي چې زما مور هغه ما پلار کړی د شهیدانو پوښتنه کوي کړي کنه ده مهرت ته ورسره خواته ځای د جلسې خبره ګران محترمین سړی دوه صبر کوي هغه چاته وای 400 وای هغه ولادت سباره د آباد خو چې ګټونه د شي پښپا لکه روزاندار درخت پارش کوي مرشي او مقصد یې چې نه معلوم او خپل بارا ولاري چې خپل وس ولا ما دي خلک چې خبري وایي ورسره بار خپل هغه ولا شو دا سوي نو الله پاک مې دې سوي بس ټول ته دې مبارک او مالین البلاغ